درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان کې د داعش ډلې د حضور پراخوالی پروان ولایت کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ نښتې شوې دي. د کابل په ګاونډي شمالي ولایت پروان کې نن د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د وسلوالې نښتې او چاودنې خبر ورکړل شوی دی. ځینو خبري سرچینو ویلي چې دا پیښه نن د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې شوې ده. ویل کېږي چې په نښته او چاودنه کې د دواړو لوري ځینې کسان وژل شوي او ځینې ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې هم د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د ورته پیښو خبرونه خپاره شوي. پروان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې مخکې په پوهنتون او نورو سیمو کې د حزب التحریر د فعالیتونو خبرونه ورکړل شوي وو. یاده ډله چې افغانستان کې د فعالیت قانوني اجازه نه لرله او مخکینی حکومت یې پر ضد اقدامات کول په ایډیالوژیک لحاظ داعش ډلې ته د فکري بستر له برابرونکو څخه ګڼل کیږي. په پروان او نورو ولایتونو کې د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال د دوی او احمد شاه مسعود د وسلوالو ترمنځ درنې جګړې شوې وي. بلخوا په داسې حال کې چې د کابل نه نړیوال هوایي ډګر څخه نړیوال پروازونه په تدریج سره د پیلېدو په حال کې دي، د دغه ډګر د ترمیم او مراقبت چارې لا هم دوام لري. د هوایي ډګر د چارواکو د معلوماتو له مخې ځینې پاکستاني او ایراني هوایي شرکتونه کابل ته خپلې الوتنې پیل کړي دي، خو د دوی الوتکې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي موسسو لخوا چارتر کیږي او د ټکټونو بیه ډیره لوړه ده. چارتر شوي الوتنې او د بشري مرستو د راوړلو پروازونه د سهار له 6 د مازدیګر تر 6 بجو ترسره کیږي. دغه راز سوداګریزې الوتنې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي پیل شوي او د زیاتې تقاضا له امله ښایي د ټکټونو بیه تر یوې وخته پورې همداسې لوړه پاتې شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه رسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.